د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام. پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. بابک وایي د ټي ټي پي مرکزونه پاکستان کې دي. د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ مشر سردار حسین بابک په تازه څرګندونو کې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پوځي رژیم پر سیاستونو توندې نیوکې کړي. بابک ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم د خپله ملامتیا پر افغانستان نه اچوي او د خپلو اتباعو امنیت دی په خپله ونیسي. سردار حسین بابک په خپلو خبرو کې خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو وروستیو فعالیتونو ته په اشارې ویلي چې د یاد غورځنګ ټول مرکزونه په پاکستان کې دننه دي. نوموړي زیاته کړې چې ټي ټي پي له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په خبره یاد غورځنګ 20 کاله مخکې جوړ شوی او ټول پاکستان کې مرکزونه لري. کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نشهیي توکو سره د مبارزې ځواکونو په 2 ولایتونو کې نږدې 100 تنه روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولي دي. د دې وزارت د خبرپاڼې له مخې ټولې 9 نوي پیژندل شوې قضیې د کندوز، پروان، بلخ، زابل، فراه، سمنګان او کاپیسا له بېلابېلو سیمو راټولې شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې راټول شوي روږدي کسان د اړوندو ولایتونو طبي مرکزونو ته سپارل شوي تر څو لازمه درملنه وشي. وزارت وایي چې د نشهیي توکو پر ضد عملیات به دوام ولري او هیڅکله عملیات به دوام ولري او هڅه کیږي چې د روږدو کسانو د درملنې او بیا ادغام بهیر هم لا اغیزمن شي. سهیل اپریدی وایي د عملیاتو په نوم د پښتنو قتل عام شوی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدي د یکشنبې په ورځ په یوه ولسي غونډه کې د پاکستان د پوځ او مرکزي حکومت پر امنیتي تګلارو نیوکې وکړې او ویل چې 21 کاله د پښتنو وینې تویږي خو بیا هم ترهګري له منځه نه ځي او باید پالیسي بدلې شي. اپریدي د تحریک انصاف د پلویانو په یوه ستره غونډه کې ویل تاسې یوه پرېکړه په بلې پسې کوئ او په عملیاتو پسې عملیات روان دي. که نن هم ترهګري موجوده وي نو ستاسې پالیسي ناکامه ده، باید پالیسي بدله کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو د پاکستان لپاره زرګونه قربانۍ ورکړي او د اوسني وضعیت مسؤل نه دي. د په وینا که د تیرو 21 کلونو تګلارې د امنیت په برخه کې پایله نه وي ورکړي نو بدلون یې پکار دی. اپریدي د سیاسي وضعیت په اړه هم وویل چې په ایالت کې د حکومت موجودیت د خلکو اعتماد ښیي او خلک عمران خان ته 3م ځل رایه ورکوي. صالح وای امریکا طالبانو ته 6 میلیارډ ډالر ورکړي. د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې یوازې د افغانستان انټرنیشنل بانک یعنی AIB له لارې امریکا طالبانو ته 6 میلیارډ ډالر لیږلي. هغه یکشنبې د لیندۍ 14 پر ایکس لیکلي له دې ټولو سره افغانستان د واشنګټن په 2025م ستراتیژیک سند کې ځای نه لري. امرالله صالح زیاتوي د افغانستان انټرنیشنل بانک یعنی AIB ویلي چې متحده ایالاتو د 2020م د اګست له تحول وروسته طالبانو ته یوازې د همدې بانک له لارې 6 میلیارډ ډالر نقد ورکړل شوي دي. نوموړي په خپل ایکس پوسټ کې لیکلي د AIB له معلوماتو سره سم یادې پیسې تل په نوي چاپ شوي نوټونو کې راوړل کیږي او د نیویارک یا واشنګټن له هوایي ډګرونو څخه کابل ته لیږدول کیږي چې د منځني ختیځ په یوه هیواد کې د الوتکې د بدلون لنډ تمځای لري. صالح زیاته کړي چې د نقدو پیسو نورې لارې هم کارول شوي دي خو AIB هغه اصلي ادرس دی چې له لارې لوی مقدار نقدي پیسې طالبانو ته رسیدلي دي. هغه په انتقادي بڼه پوښتنه مطرح کړې سره د دې چې دا کچې مالي بهیر روان دی. افغانستان بیا هم د امریکا د 2025م ملي امنیت په نوې ستراتیژۍ کې ځای نه لري. دا څنګه امکان لري؟ ژور حکومت یعنی ډیپ سټیټ ښایي تر هغه هم ژور وي چې موږ یې فکر کوو. افغان حکومت بیا تل داسې ادعاوې ردوي او وایي دا مرستې له بېوزلو سره شوي حکومت پکې لاس نه لري. شنکر وای د هند ډېرې ستونزې د پاکستان له پوځ څخه سرچینه اخلي. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویلي د هند او پاکستان ډېری ستونزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښکیلتیا ریښه له پاکستاني پوځه سرچینه اخلي. جی شنکر زیاته کړې پاکستان د هند سیال کېدای نشي ځکه د وړتیاوو، ولسواکۍ، حکومتولۍ او نړیوال شهرت له پلوه د دواړو هیوادونو ترمنځ ښکاره توپیرونه شته. یادولپوړي هندي چارواکي ویلي چې هند له پاکستان سره یوه هنداره کې ځان نه ګوري او نه د پرتله کولو باندې تم کیږي. په خبره تاسو د پاکستان داخلي وضعیت وګورئ، د وړتیاو ترمنځ توپیر ته مو وګورئ او تر ټولو دا چې په دواړو لورو شوي باور ته مو وګورئ. جی شنکر پرون د HTL
اس غونډه کې دا هم ویلي د پاکستان پوځ له اوږدې مودې راهیسې داسې ایډیالوژي رامنځته کړې چې موخه هند سره د ستونزو ډیرول او د دښمنۍ ته وده ورکول دي. یاد هندي چارواکي یو ځل بیا ویلي پاکستان کې د پوځ له ملاتړو برخمنو ترهګرو ډلو او د روزنیزو مرکزونو شتون هم د پاکستان پوځ پورې تړلی چې له امله یې د دواړو هیوادونو اړیکې د خرابېدو لوري ته ځي. ډي پی ورلډ به د افغانستان ټول وچ بندرونه اداره کوي. ډي پی ورلډ د متحده عربي اماراتو یو نړیوال شرکت دی چې د دوبۍ حکومت پورې تړلی دی او د دوبۍ د حاکم تر څارنې لاندې فعالیت کوي. نن د افغانستان مالیې وزارت سره د وچو بندرونو د مدیریت او عملیاتو لپاره رسمي تړون لاسلیک کړ. ډي پی ورلډ په نږدې 80 هیوادونو کې د بندرونو، ترمینالونو او لوژستیکي خدمتونو ستره نړیواله شبکه پر مخ وړي. د موافقې له مخې له دې وروسته به د افغانستان ټول وچ بندرونه د همدې شرکت له لوري اداره کیږي. دغه نړیوال شرکت به د فعالیتونو د پراختیا لپاره نږدې 500 میلیونه ډالر په افغانستان کې پانګونه کوي. تمه کیږي چې دا پانګونه به د کار نوي فرصتونه رامنځته کړي، د افغانستان د نن او نړیواله سوداګري به چټک او اسانه کړي او هیواد به په نړیوال اکمالاتي سیستم کې خپل رول لا پیاوړی کړي. د ټولګټو وزارت ویلي د سالنګونو لوی لارې د سږ پلاني کارونه بشپړ شوي او سبا دوشنبه به دغه لار د ټیلر موټرو په ګډون د نقلیه وسایطو پر مخ خلاصه شي. د یاد وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي د سالنګ لوی لارې د بیارغونې چارې په شمالي سویلي سالنګ او خنجان سیمه کې پیل شوي وي چې د پالیسي مطابق بشپړ او فرعي کارونه لا هم دوام لري. نوموړي له موټر چلوونکو او هیوادوالو غوښتي چې له یادې لارې د تیریدو پر مهال د ترافیکي قوانینو مراعاتولو ترڅنګ اړین ژمني وسایل له ځانه سره ولري. د یادونې ده چې د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو ترانزیتي او اقتصادي لارو څخه ده. روسیې د اوکراین اویا ډرون الوتکې غورځولې دي. د روسیې د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هوایي دفاعي ځواکونو د شپې اویا اوکرایني ډرونونه غورځولي دي. دغه ډرونونه د جنوبي او مرکزي روسیې د سیمو په فضا او د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا کې نسکوري شوي دي. د روستوف د سیمې والي یوري سلوسار ویلي چې په سرحدي روستوف ولایت کې د برېښنا لیږد یوه ستنه زیانمنه شوې چې له امله شاوخوا 250 اوسیدونکي له برېښنا بې برخې شوي خو مرګ ژوبله نه ده شوې. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ 42 ډرونونه په سراتوف او 12 ډرونونه په روستوف سیمه کې ویجاړ شوي دي. روسي چارواکي ډیر کم د اوکراین د هوایي بریدونو د زیان په اړه معلومات خپروي او هیڅکله پر خپلو پوځي اهدافو د هغو پر لګېدلو اعتراف نه کوي.